په بني اسرائیل کې یو ځوان و چې 20 کاله د الله عبادت وکړي، بیا یې 20 کاله وروسته د الله نافرماني وکړه. چې کله بیا په هنداره کې وکتل، په آینه کې وکتل، په دې ژیره کې سپین ویښته معلوم سو. دا ډېر زیات غمجن سو، یا الله 20 کاله مې ستا عبادت وکړي، بیا مې 20 کاله نافرماني وکړه، اوس که چیرې توبه وباسم په اخلاص باندې ستا طرف ته راسم، آیا ته به زما توبه قبوله کړي او که به نه کړي قبوله؟ نو د غیب څخه یو اواز ورته راغلی چې کله تا زه دوست جوړ کړم، ما هم ته دوست جوړ کړي. چې کله تا ما سره دوستي شروع کړه، ما هم ته د خپل ځان دوست جوړ کړي. او چې کله تا زما نافرماني شروع کړه، زه دې پرېښودم، ما هم ته پرېښولې، او ما دغه بعد بیا ما ته وخت درکړي. تا چې کله زما نافرماني وکړه، دغه بعد مې وخت درله درکړي. ما ویل کېدلی سي دی بېرته ما طرف ته راسي. نو نن هم زه تا قبلوم که چیرې ته په اخلاص باندې توبه وباسي او زما طرف ته راسي. یقینا الله فرمایي چې فذکرونی اذکرکم، تاسې ما یاد کړئ زه به تاسو یادوم. واشکروا لی، تاسو شکر ادا کړئ، ولا تکفرون، هېڅکله زما ناشکري مه کوئ. نو الله فرمایي چې کله تاسې ما یاد کړئ زه تاسې یادوم. داسې نه ده چې تاسې الله هیر کړي او الله په دې تمه باندې ناست چې الله به تاسې یادوي، هېڅکله داسې نه ده.